بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفیق او داغه برحم او کرم سره من د مؤمن بنده خویونه بیانول چې داغه ذکر قرآن او حدیث کې راغلی د دې لپاره چې دغه خویونه دغه صفات موږ په ځان کې راولو او د دې لپاره چې موږ وشمارلی شو په هغه مؤمنانو کی چې هغوی ته الله کامیابی د دنیا او د آخرت ورکوي. په هغه سلسله کې څو خویونه بیان شوي؟ 30 خویونه بیان شوي. آخرنی خوی د مؤمن دا بیان شوی چې هغه د خپل نظر حفاظت کوي او سترګې کوزې ساتي الا دا چې د ضرورت دپاره، نور هغه د خپل نظر حفاظت کوي. دا یې باره کې تفصیل شوی. 40 یو خوی چې د هغې ذکر قرآن او حدیث کې راغلی دی او دا د اوچت مؤمن یو لوی صفت دی او د درنو خلکو خوی دی او دا صرف په اسلام کې نه، د اسلام د راتلو نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې هم دا د درنو خلکو خویو او چې کله اسلام راغی نو دغه خبرې هغه وزن ښه ډېر شو، ځکه چې الله د الله پیغمبر هم په هغې باندې خبره وکړه او هغې ته په عربي کې ویلی کېږي کظم الغیظ، غصه پټول یا غصه سکل یا غصه په کنټرول او په قابو کې ساتل. دا د مؤمن شان دی. غصه بهر ته نه راښکاره کول او غصه چې تا نه څه غواړي هغه نه کول، دا د مؤمن خوی دی. او الله رب العزت د دې مؤمنانو صفت یا د مؤمنانو دا صفت په قرآن کریم کې بیان کړی دی. سورة العمران کې الله دا خوی بیان کړی دی چې الله د تقوادارو خلکو باس کړی دی چې یو جنت، هغه جنت چې د هغې پلنوالی د ځمکې او د اسمانونو په اندازه دی، الله وایي دغه طرف ته تادي وکوئ، منډه ووایئ، د الله بخښنه وګټئ. بیا دا جنت د چا دپاره تیار شوی دی؟ اعدت للمتقین، د پرهیزګارو خلکو دپاره الله وایي ما دا جنت تیار کړی دی. الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقیان څوک دي؟ هغه خلک دي چې هغوی په سخته کې او په راحته کې مال لګوي. او دې باره کې مخکې که څه خبره شوې او دا خوی که څه موږ بیان کړی چې مؤمن د الله په لار کې مال لګوي او مال لګول د الله په لار کې هله مزه کوي چې ته په هر حال کې ولګې. یعنې سړی غریب دی هم د الله په لار کې مال لګي، یو سړی مالدار دی هم د الله په لار کې مال لګي او دې ته به انتظار نه کوي چې اسمان نه په تا باندې د سرو زرو خښتې راورېږي نو بیا به تر الله په لار کې مال لګي. هغې پسې الله وایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. او تقوادارو خلکو دویم خوی دا بیان شوی دی چې والکاظمین الغیظ، دا هغه مؤمنان دي، هغه انسانان دي چې دوی غصې لره سکي، غصه پټوي، غصه په قابو کې ساتي، غصه د په قابو کې دی، د غصې په قابو کې نه. والعافین عن الناس، او خلکو ته بخښنه کوي. په دې باندې به خبره انشاءالله د دې صفت نه بات کوو یا نن یا پر روان بیان کې. نو دا دی چې هغوی غصه په کنټرول کې ساتي او ځکه الله سورة الاعراف کې وایي ان الذین اتقوا، کم کسان چې پرهیزګار دي، اذا مسهم طائف من الشیطان، کله چې دوی ته ورسي غضب د شیطان د طرف نه. د طائف یو معنا
هغه غصه ده. د الطائف دا په عربي کې غضب ته م وایي او دا وسوسې ته م وایي. نو کله چې د تقوادارو خلکو له غصه ورشي، او غصه به لازم ورشي، دا خو انسان دی. یعنې داسې نه شي کېدی چې سړی دی وایي چې یاره تقوادار سړی د هغه د سره غصه کېږي، نه، غصه لازم سړي له ورځي. کله چې دوی ته غصه ورسي، الله وایي من الشیطان، د شیطان د طرف نه. د دې نه دا خبره واضحه شوه چې دا غصه دا په اصل کې شیطان د طرف نه ده. اوس که ته دا شیطان خوشحاله نو هغه څه به وکړي چې څه تا ته دا غصه وایي او په دې کې به کنټروله شي. الله وایي تذکرو، دوی دا خبره را یاده کړي. څه را یاده کړي؟ څه شی را یاد کړي؟ یو دا چې الله را یاد کړي. دغه ټیم کې دوی دا کار کوي چې الله یاد کړي. چې الله یاد کړي نو دا ورسره هم را یاد کړي چې ګوره شریعت موږ ته دا نصیحت کړی دی چې تاسو په غصه کې ځان کنټرول ساتئ. دغه شان دا خبرې هم را یاد کړي چې د دې غصې انجام به څه وي. راځئ چې اوس کومې خبرې کوم وروسته او بیا د دې څه انجام راوځي چې دا ټولې خبرې دې را یاد کړي. فاذا هم مبصرون، نو دی بیا د بصیرت په رڼا کې کار کوي، ګډوډه خبرې نه کوي او نه ګډوډ کار کوي. او ځکه سعید بن جبیر رحمه الله دې آیت په تفسیر کې وایي دلته الله د هغه سړي ذکر کړی دی چې هغه غصه شي نو الله ورته را یاد شي، یا الله را یاد کړي نو خپله غصه په کنټرول کېږي. چې کله دې الله را یادو که نه صرف غصه نه، چې کله دې الله ځان ته را یادو هره ګناه کې به ته بچ پاتې کېږي. کله چې تا ته صرف غصه نه ده، لکه شیطان تا ته وایي چې فحاشۍ ته وګوره او تا ته الله را یاد شو، یا دې الله را یاد کړو، ته به دې نه بچ شي. یا دوکه ورکړه، الله تا ته را یاد شو، دروغ ووایه، الله راته را یاد شو، ظلم وکړه، الله راته را یاد شو، قتل وکړه، الله راته را یاد شو، او داسې پسې بیا ځه. مونځ پرېږده، الله را یاد شو، عبادت پرېږده، الله را یاد شو. چې کله دې ځان ته الله را یادو نو د ګناهونو به دې الله ساتي. دا نن سبا چې را خلک ګناهونو کې پراته دي، اکثر دوی نه خپل رب هېر شوی دی. او که چېرته موږ معمولي توجه دې خبرې له ورکړی که نه چې الله ما ته ګوري او الله زما اوري، نو زموږ دا ژوند به ټول برابر شي. خو دا خبره زموږ صرف په ژبه باندې پاتې شوې ده چې الله ما ویني او الله زما اوري، دا صرف په ژبه باندې ده. دا سړی دا چې وایي الله ما ویني او الله زما اوري، د ګناه په ټیم کې درته ووایه اوس دې الله نه ویني څه، یا اوس الله ستا نه اوري، معنی چې دا خبره ستا زړه ته نه صحیح نه ده کوزه شوې، صرف د ژبې په سر لګیا. دا مؤمنان چې کله دوی له غصه ورشي دوی خپل رب را یاد کړي. چې رب را یاد کړي نو دې خپله غصه پټه کړي. او ځکه بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده، ناشنا خبره ده او ناشنا قول ده، وي کظم يتردد في حلقي أحب إلي من نقص أجده في خلقي. یوه غصه چې زما په مرۍ کې تاویږي را تاویږي او زه یې راویستی نشم، دا زما خوښه ده د دې نه چې زما په اخلاقو کې کمی راشي. غصه راښکاره کول او بیا چې هغه تا ته څه وایي هغه کول، دا په اخلاقو کې کمی دی، دا دروند خوی خو نه دی که نه. نو د دې نه ښه دا ده چې ته دا غصه وسکې، پټه یې کړې، دننه یې وساتي چې اخلاقو کې دې کمی ښکاره نه شي. د دنیا یو هوښیار هم تا ته دا نه وایي، هوښیار مې ورسره ووایي، ښه معنی دا که دې خلاف وي هغه به صحیح کم عقل به وي. د دنیا یو هوښیار د دې خبرې صفت نه کوي چې پلانې چې غصه شي نو چې بیا څه کوي هغه کولی شي، د دې څوک صفت نه کوي. او د دنیا هر هوښیار به د دې خبرې صفت کوي چې پلانې دومره با اخلاقه، سنجیده، اوچت کردار والا دی چې غصه وله ورشي په غصه کې هم خبرې هر څه په کنټرول کړي. دا باسي سړي ته وایي که نه چې مړه دا پرېږده، پلانې ماف کا او د سره نرمې خبرې کوو، دې ټیم کې خلک دا کوي، دې ټیم کې خلک دا کوي. دې ته اوچت اخلاقو ته نه رابري، دې ته سپکو سپورو ته رابري. که هغه پلار دی، که هغه تره دی، که هغه دوست دی، که هغه مشر دی او که هغه کشر دی. اوچت خوی دا دی چې ته غصه په کنټرول کې وساتي. کظم الغیظ دې ته په عربۍ کې وایي،
الکظم چې دی کنه دا په عربۍ کې په اصل کې یو شي بندولو ته وایي، نو په اصل کې د سړي دا غوسه دا بنده کړې ده. او الغیظ چې دی په عربۍ کې دا غوسې ته وایي یا د غوسې یو قسم ته وایي. ګوره قرآن کې الله رب العزت یو څو ځایونو کې دې صفت باره کې خبره کړې، دوه آیتونه خو ما بیان کړو. یو بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده او دې آیت ته سوچ کوئ. الله وی ولا تستوي الحسنة ولا السیئة، بدی او نیکی یو شان نه ده، فرق دی. بدی بدی ده او نیکی نیکی ده، دې دواړو کې فرق دی. ادفع بالتي هي احسن، نو ته چې د چا سره پیغمبره معامله کې نو په ښایسته طریقې سره وکوه، اگر که هغه تا سره بد کوي. د بدو جواب دا په بدو کې نه، ادفع بالتي هي احسن، ته جواب په ښایسته طریقې سره کوه. خصوصا یعنی دا دې کې تربیت خصوصا د علماو د دعاتو دی، ځکه چې عالم او داعي د دین بیانونکی د سره قسمه قسم خلک میلاویږي او په ده پسې قسمه قسم خلک خبرې کوي. مناسب د سره دا دی چې جواب کوي نو جواب په ښایسته طریقې سره وکړي. بیا ورته الله وایي فاذا الذي بینک وبینه عداوه کانه ولی حمیم. کیدای شي یو وخت داسې راشي پیغمبره دا ستا چې له چا سره دشمني ده دی به ستا دوست وګرځي، نو ته د بدو جواب په خو سره کوه. مخکې الله دا خبره کړې ده وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله وی دا خوی نمیلاویږي مگر هغه چاته چې صبر یې کړی، او الله وی دا خوی نه رسي مگر د هغه چا په قسمت چې هغه د لویې برخې خاوه وي. د دې په تفسیر کې مفسرینو ډېرې خبرې کړي دي. مفسر الزجاج هغه دا خبره کړې ده، وی ګوره الله وی چې دا خوی نه میلاویږي مگر هغه چاته چې صبر یې کړی. وی صبر یې ولې ذکر کو؟ وی په دې چې کله یو سړی تا سره بد وکړي یا تا ته ګډه وډه خبره وکړي نو تاله څه درشي؟ غوسه درشي. دې ټیم کې دا غوسه کنټرولول دا څه غواړي؟ دا صبر غواړي. نو ځکه الله دلته وایي چې چا صبر وکړو، بغیر د صبر نه دا خوی ته په ځان کې نشي راوستی. یعنې که یو سړی دا ووایي چې زه کوشش دا کوم چې د الله په دې خبره عمل وکړم او د بدو جواب به ښه ورکوم، خو صبر رانه نه کېږي. اوبه کې وایي نورې کولی شم خو صبر رانه نه کېږي. موږ وایو چې صبر دنه نه کېږي ته هېڅ هم نشي کولی، ځکه چې بنیاد صبر دی. غوسه څه ته وایي؟ غوسه د غوسې تعریف دا دی، علماو داسې تعریف کړی دی الحراره التي يجدها الانسان من فوران دم قلبه. وی هغه ګرمایش چې انسان محسوسوي د دې وینې د تیزېدو د لاسه، دا زړه دا وینه څومره تیزه ولي او بیا په دې رګونو کې څومره تیزه چلیږي، دې سره دا بدن سم ګرم شي، دې ته غوسه وایي. دا بغیر د صبر نه نه کېږي چې ته دا ګرمایش را کم کړي. کېدی نه شي چې سړی دې صبر نه کوي او هغه دا ګرمایش د بدن دا را کم کړي. نو یو طرف ته ګرمایش د وینې، د زړه دړکن تیزېده، ورسره شیطان پیری شیطان هغه ته را ګرموي، ورسره انسانانو کې چې کوم شیطانان دي هغه هم ته را ګرموي. د جاهلیت د غیرت خبرې تا ته مخې ته راځي. دا هر څه کنټرولول رب العالمین څه ناشنا خبره کړې ده، وایي دا د لویې برخې خاوند په نصیب رسي. بس لویې برخې خاوند چې نه که نه نو په دې عمل نشي کولی. دومره خبرې په کنټرول کې راوسته او صبر کول اسان کار دی؟ ډېر ګران کار دی. یو خو اورېدو کې ګوره خبره ډېره اسانه لکه اوس تاسو ته لګیا یم که نه، نو دلته چې کوم ناست دي کوم چې ماینې اوري هغوی به چې بس موږ عملي کړه نو دا څه اسان کار دی. غوسه شه که ځان کنټرول کړه، نه، عملي میدان کې دا کار ډېر ګران دی. عملي میدان کې دا کار څه دی؟ ډېر ګران دی. غوسه
عقل د انسان ختمي، غصه او غضب د عقل د انسان ختمي. او چې کله د غصې په کنټرول کې شوي که نه، د غصې په کنټرول کې همیشه به حسرت او ندامت او پښیمانۍ. دا لیکل واله چې کله هم ته د غصې په کنټرول کې وي ستا کارونه به ټول ګډوډ وي. هر د شر چابي چې ده هغه د غصه ده، د هر شر چابي هغه غصه ده، د ګناهونو جړله هغه د غصه ده، د دشمنۍ اصل وجه هغه څه ده؟ هغه د غصه ده. په غټو ګناهونو کې او په ظلم کې اچون کې هغه د غصه ده، وجه یې دا ده. او د څومره خلکو غصه ډېره شوې ده او د هغې د لاسه یې وینه توی کړې ده که نه؟ نه یې توی کړې چېرته؟ بیا تپوس د پښتنو د معاشرې نه وکړي چې څومره یې توی کړې ده. راشه د مقبرې د پښتنو وینه چې په دې کې څومره مړي د دشمنۍ صرف پراته وي، د دې غصې د لاسه. هغه یو چې لګېدلی هغه هم په غصه کې دا بل وژلی دی، دومره غصې شوی دی چې د هغه نه یې 3 وژلي دي، هغوی واپس 4 وژلي او دوی 10 وژلي او دا 20 وژلي او دا په کلونو خبره روانه ده. او څومره د دې غصې د لاسه ښځې طلاقې شوي دي که نه؟ هر سړی چې راځي بس غصه شو، په ځان پوه شوی نه یم او ښځې ته مې ته طلاق دی، په ځان پوه شوی نه یم او ښځې ته مې ته طلاق دی. نه، په ځان باندې ځان پوهه که او ته سړی ځان په کنټرول کې ساته. ته به سبا له سوې ښځه به طلاق کړي بیا به وایي چې زه په ځان پوه شوی نه یم. نه، صبر وکړه. ته چې دا سوې په دې لږ سوچ وکړه او ځکه د یاده کوي د غصه نه، د غصه چې ډېره شي دا د سړي نه خبرې ګډې وډې کوي، دا د سړي دلیل کمزوری کوي. یو سړی وي چې په دې مې پوه کړه دلیل کمزوری کوي، دا ته قیمتي خبره کړو. لکه اوس زما او ستا فیصله ده په یو مسله کې او ته غوسه شو، ستا دلیل کمزوری کېږي ځکه چې ته په دې غوسه کې اوس ګډې وډې وې. زه به په سړو دماغو تا سره خبره کوم، ښه په سوچ سمج سره زما دلیل د باندې زورور کېږي. ستا به د خولې نه پشم رواني، لاړې به ترې رواني، اوچتېږي او لږې به د مرۍ رګونه به دې راپړسېدلي او زه به دا وکړم او زه به دغه وکړم او زه به داسې وکړم. ته ځان ښه خرابې خو پوهه پرې نه، وروسته به پوه شي. او هغه یو تا ته په ارام ناست دی، ښه ډډه یې لګولې ده، تا ته وایي نه ګوره مسله په کار ده چې داسې کړو که نه داسې کړو، هغه په کنټرول کې لګیا دی. اوس فیصله چې ختمه شوه په ده باندې بله مسله راله، راشه تا چې ده ته دا کنځلې وکړې دا دې ولې وکړې؟ یعنې په مسله کې ورته بله مسله جوړه شو، تا خو د سړي خاندان وکنځو. او تا چې ده ته ووایي چې زه به دې مړ کړم، دا خو دمکي ده. د دې باقاعده تپوس کیدی شي چې ته څنګه یو سړي ته دا وایې چې زه به تا مړ کړم، دا خو دمکي ده او خطرناکه خبره. او بیا پسې ځه. نو غصه د سړي دا دلیل څه کي؟ د دلیل د سړي کمزوری کي، تر دې چې دنیا او آخرت تیر شي. یعنی دا تیر شي چې په عرش باندې یو رب دی، هغه د هر څه دی. یاد یې ورته عرش باندې رب پرېږده، هغه ته خواوشا کې څه کېږي هغه ته پته نشته. ده نه دا هېر شي چې اسلام زه له دې نه منع کړی یم، د ده نه دا هېر شي چې د دې نقصانات دي په دنیا کې هم او د دې نقصانات دي په آخرت کې هم. او څومره د دې غصو د لاسه خپل ولیانې ختمې شوي. ولې د خپل ولیانې ختمې؟ غصې د لاسه که غصه شي بس موږ به نه درځو، تاسو به نه راځي، جنازې له به نه درځم، جنازې له به زما نه راځي. د دې څه وجه ده؟ مینې محبت د لاسه، د غصې د لاسه که. او څومره ملګري د یو بل نه جدا شوي دي د څه د لاسه؟ د غصې د لاسه. او که داسې زه راولګم که نه او د غصې دا یعنې هغه نقصانات ته تشمارم نو خبره به رانه ډېره اوږده شي. لنډه دا چې د غصې په وخت کې ما خبره کوله چې صبر کول ډېر ګران کار دی. او ځکه الله قرآن کوي سورة النحل په آخره کې وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
الله وی که څوک درسره زیاتې وکړي او تاسو بدل اخیسته غواړئ نو په دومره حدودو کې د بدل اخیستی شي څومره چې تا سره زیاتې کړې ده خو بیا الله څه وایي وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ او که تاسو صبر وکړو نو دغه ډېره غوره ده ګوره دې کې دا نه وي الله دا ونی او که تاسو غصه کنټرول کړه نه وی که تاسو صبر وکړو دا صبر کول غصه کنټرولول دي او دا صبر کول معافي کول دي صحیح ده ته بدل اخیستی شي اسلام کې دا طریقه ده قرآن کې الله دا خبر ذکر کړی دی چې والحرمات قصاص هر عزت بدلې والا دی هر عزت څه دی بدلې والا دی یعنی بدل به اخیستی کېږي تا د یو مسلمان عزت خراب کړی دی د دې به بدل اخیستی کېږي تا د هغه سره ظلم کړی دی د دې بدل شتي تا د هغه لاس خراب کړو دې بدل شتي د هغه بدن دې خراب کړو بدل شتي صحیح ته بدل اخیستی شي خو الله وایي که صبر چا وکړو نو دغه څه ده دغه ډېره غوره ده لهو خیر للصابرین د ابو هریره رضی الله عنه یو روایت دی په صحیح بخاري کې دی هغه وایي یو سړی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وایي چې اوصیني ما ته وصیت وکړه نو هغه ورته لا تغضب غصه مه کوه د رسول صلی الله علیه وسلم د نصیحتونه څه ناشنا یعنی دلته اوس دوه ټکي دي لا تغضب مه کوه غصه سړي خو دا مطلب و چې یعنې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته چېرته یو اوږد تقریر وکړي څه لیکل به راکړي چې ته غوټې خبرې به راته وکړي چې داسې کوه داسې مه کوه نه نه لا تغضب غصه مه کوه فردد مرارا نو هغه سړي بار بار ووایي چې یا رسول الله ما ته وصیت وکړه معنی چې زیاته خبره راته وکړه زه دومره راغلی یم زه ته ما ته وصیت وکړه تا ما ته دوه ټکو کې خبره ختمه کړه چې غصه مه کوه څه اوږده خبره راته وکړه هغه ورته بیا وایي لا تغضب چې ده به ورته هغه به ورته لا تغضب امام احمد چې کوم روایت راړی به یې که ورسره دا دي وایي دې سړي بیا ووایي چې ففکرت حین قال النبي صلی الله علیه وسلم ما قال وایي زه چې کله چې جدا شوم نو سوچ مې کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې بار بار ما ته وایي غصه مه کوه یعنی زه ورته ما ته وصیت وکړه هغه ما ته وایي غصه مه کوه زه ورته وصیت وکړه هغه ما ته وایي غصه مه کوه نو زه داسې لږ سیټ ته شوم او ځان له مې سوچ کوم نو دې نتیجې ته ورسېدم چې فاذا الغضب یجمع الشر كله د شر بنیاد چې دی هغه غصه ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه د دې غصې نه منع کولم چې دا شر بلکل ختم شي او ځکه امام ابن عبدالبر رحمه الله وی دا هغه خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الفاظ یې لږ دي معنی ډېره غټه ده او فایدې پکې ډېرې الفاظ څو دي دوه لا تغضب دوه الفاظ دي خو په دې دوو الفاظو چې خبرې شروع کړي که نه لګیا به یې بیا او د دې دوو الفاظو که ته فایدې ولټې که نه نو حیران به شې ورته نو رسول صلی الله علیه وسلم دا سړی د هغه شر د جړلې نه منع کړو اوس که دا شر یې ورته ښوولی جګړه مه کوه بد اخلاقي مه کوه دا مه کوه دغه مه کوه داسې مه کوه دا مه وصیت به اوږد شوی که نه به ډېر به اوږد شوی د یادولو هم نه و بیا چې څه څه یې ویلي دي کیدای شي یاد شوی وی کیدای شي هېر شوی لنډه ده چې بنیادي خبره یې ورته وکړه غصه مه کوه او چې غصه نه کې ته د هر شر نه دې ځان په حفاظت کې وساتو او ځکه امام ابن عبدالبر رحمه الله دا خبره مخکې کوي وی چا چې خپله غصه کنټرول کړه نو د شیطان ذلیله کو شیطان یې ولې ذلیله کو نافرمانی وله وکړه چې نافرمانی وله وکړه نو شیطان یې څه کو ذلیله کو او دی وی وسلمت مروءته او د ده سړیتوب روغ پاتې شو سړیتوب د ده بچ پاتې شو ځکه ته غوسه شي ګډې وړې به وایې که نه او چې ګډې وړې دې ووایي نو سړیتوب دې څه شو خراب شو ستا د سړیتوب یې څوک صفت کوي نه کوي صفت الا دا که چېرته دقه شان د یو بل را پیدا کړو هغه به یې صفت کوي ځکه چې عرب وایي که نه الطیور على اشکالها تقع
دا مارغان چې الوزي نو هغه ځای ته ځي چې د ځان په شان هم شکل ویني، نو مکه ځای ته ځي. اوس که داسې یو سړی دې ولیدو چې د هغه سړیتوب ګډوډي، نو دې صفت هم د هغه چا کوي چې د هغه سړیتوب ګډوډي. د دروغ سړي صفت نشي کولی چې دی په خپله ګډوډ دی. نو غصه چې دې کنټرول کړه، یو د شیطان ذلیله کو، بل دې څه چلو کو، سړیتوب دې خپل روغ وساتو، او دغه شان وی دین دې مو وساتو خپل. امام ابن المبارک رحمه الله د ناشنا خبره ده. ګوره چا ورته یو ورځ وي یو کس پسې راغی یا یو څو کسان، وی اجمع لنا حسن الخلق فی کلمه. ناشنا امتحان یې پرې راوستو، وی ښایسته اخلاق راته ټول په یو ټکي دوو کې بیان کا. یعنې سړی حیران شي، اوس که زموږ خواله څوک راشي چې ښایسته اخلاق راته په ټکي دوو کې بیان کړه، نو موږ ورته وایو ته ساده ګورې ټول ښایسته اخلاق غواړي او په څو ټکو کې، په ټکو دوو کې. دا خو د نه منلو خبره، هغه ورته درته بیانولی شم. ترک الغضب، غصه پرېښوده. دا ټول اخلاق په دوو ټکو کې مې ته بیان کړو. د هغه د خبرې دا مطلب دی چې دا غصه دې پرېښوده، نو دا باقي چې څومره ښایسته اخلاق دي دا په تا کې راځي. دا یې مطلب دی چې غصه دې پرېښوده، دا نور اخلاق په تا کې دننه راځي. زموږ دا کار ټول وران کړی دی غصې دی. او الله رب العزت د هغه خلکو صفت کړی د قرآن کې چې کله غصه شي نو غصه کنټرول ساتي او په هغې کې بخښنه کوي، او دا ډېر ګران کار دی. یعنې زه درته وایم که نه ډېر ګران کار دی، ځکه چې دا خبرې مونږ کې هر چا ته راغلي دي او په خپله تجربه کړي دي چې ته غصه شي که نه غصه، او بیا د هغې باوجود غصه کنټرولول دا خو ځان له خبره ده. غصه دې کنټرول کړه او دویم څه معافي ورته کې، دا هم ډېر ګران کار دی. ځکه چې دلته دوه کاره دي، دوه ګوټه به کې، یو ګوټ د غصې دی، نو ګوټ د غصې دا ځان له ګران کار دی. اوس د دې د پاسه راته دا وایي چې سړی مو وبخښه، دا د هغې نه زیات ګران کار دی. خو دا هر څه هله اسانېږي چې کله سړی یو خبرې ته سوچ وکړي، هغه راته بیانوم انشاءالله لږ ساعت بعد. الله قرآن کوي سورة الشورى کې دا د مؤمنانو شان دی. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، مؤمنان هغه څوک دي چې دوی د غټو ګناهونو نه ځان لرې ساتي، د فحش کارونو ویناګانو ځان لرې ساتي. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، او کله چې دوی غصه شي نو دوی بخښنه کوي. حدیث ونیوی الله چې کله دوی غصه شي نو دوی غصه کنټرول کړي او بخښنه کوي. ولې داسې ونیوی؟ دا بخښنه چې کوي نو غصه یې کنټرول کړې ده. بارک الله فی. نو ضرورت نه شي دا خبرې ذکر کولو ته چې کله ته داسې ووایې که نه چې پلانې غصه شو او ګوره هغه سړي ته یې بخښنه وکړه، نو په خپله پوه شي چې هغه غصه کنټرول کړې ده، ګوټې کړې دی، غصې دننه ساتلې ده، د هغې نه بعد یې ورته بخښنه کړې. ځکه چې دا کیدی نه شي چې غصه دې په تا سوری او ته دې سړی معاف کړې، کیدی شي دا دا چېرته نه شي کېدی. او ځکه حدیث کې راځي، امام بخاري امام مسلم راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي لیس الشدید بالسرعه، پهلوان ګورې هغه نه دی چې خلک راپرځوي. مونږ ګورې پهلوان دغې ته وایو چې څه کوي، سړی وجود کې ډز راوځي، یاره وایي سم پهلوان دا وایي دومره تکړه سړی دی چې دلته څوک نشي ټینګېدی، دې ځمکې لی راشي، دیوال لی راشي. مونږ پهلوان دغې ته وایو. وایي نه نه پهلوان دا نه دی. یا رسول الله پهلوان څوک دی؟ وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، صحیح پهلوان هغه دی چې د غصې په وخت کې ځان کنټرول کړي. دا پهلواني ګرانه ده. دغه بله پهلواني ګوره اسانه ده، ګرانه ده هغه ځان بد اخلاقه که والله که دې څوک مخې لم درشي، یو سرنګ خله بل سرنګ خله، څوک په کاڼي وله، څوک په تماچه وله، څوک په لرګي وله، چا ته ښځه یادوه، چا ته مور یادوه، به ته پهلواني ګرځه په ټول کلي کې که ته زه به راځه. او دا دومره بدترین انسان رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په خلکو کې بدترین انسان هغه دی
چې د ده د ډېرې بد اخلاقۍ د لاسه خلک ده ته خاندي را خاندي چې د ده د بد اخلاقۍ نه ځان بچ کړم او د هغه څه خیالي دا خلک رانه یېرېږي خو دې شرعي انسان ته دا پته نشتی چې دا خلک چې ده ته خاندي را خاندي نو د ده د شر نه ځان ساتي او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د یو کس باره کې خبر وکړه چې دا انتهایي شرعي انسان دی بل ورځ چې ګورې هغه سړی کور ته راغی د رسول وسلم کور ته راغی او رسول وسلم ورله مېلمستیا وکړه مېلمه دی او راشه کښېنه او راشه داسې او راشه چې کله لاړه عایشې رضی الله عنها ورته یا رسول الله تاسو خبره شوي چې دا سم شرعي انسان دی او دا داسې او داسې نن تاسو مېلمستیا کوله او راشئ او کښېنه هغه ورته عایشې په خلکو کې بدترین هغه دی چې د ده د بدو اخلاقو نه د بچ کېدو دپاره خلک د ده سره ښه رویه کوي چې اوس د دې سړي د بد اخلاقۍ نه بچ شمه خلک وایي نه مړه وایي د پلاني سره خوله مه وه کنزلمار دی بدتمیزه دی ورته ووایه چې ستا دا خبره صحیح ده نو چې هغه کله دی ورته ووایي ستا دا خبره صحیح ده وي د هغه هغه سینه خپله نه شي چې یاره ځکه زه سم پهلوان یم ځکه چې خلک راته وایي چې ستا خبره صحیح ده الله دې موږ د داسې حالاتو نه ساتي چې خلک تا سره خاندي را خاندي د څه دپاره چې ستا د شر نه ځان وساتي نو دا پهلوان جوړېده ګران کار دی که آسان دی آسان دی که مټې ورته لږې غټې که او شروع وکړه دا وال کوه درزه دروزه بدماش به دنم جوړ شي پهلوان به دنم جوړ شي جیل کې به هم پروت اشتهاري به هم شي په اخبارو کې به یې تصویر هم راشي ګران کار خو نه دی خو آسان کار دی ګران کار د بله پهلواني ده کومه چې رسول الله وسلم ښوولې ده او کومه پهلواني ده غصې په وخت کې ځان کنټرول ساتل دا ګران کار دی دا صحیح پهلوان دی او یعنی ما د بعضو خلکو باره کې اورېدلي دي که نه دومره اوچتو اخلاقو والا چې د هغوی په باره کې داسې وویلی کېږي په بعضو موقعو باندې داسې وویلی شي ویې لکه درې کسان وران دي صحیح شو او فیصله تاله راله درې کسان وران دي فیصله تاله راله یاره فیصله وکړه څه چل دی دومره پیسې دي دا تقسیمول غواړي او د دوی جوړه نه راځي ښه نو داسې کار وکړه ته ورته داسې وایي چې داسې کار وکړه دې دوو له دا پیسې ډېرې ورکوي د دې درېم نه دا حق لږ راکم کوي لکه ولې حق راکموي دا د هغه حق نه دی وایي حق یې دی حق یې دی نو ولې یې ته راکموي وایي هغه سړی ښه سړی دی هغه څه نه وایي خو دغه دوه پیغلې که دا ګورې اعلی ترین اخلاق دي چې ستا په باره کې داسې وویلی شي ته لا مخې ته راغلی نه چې خیر دی د ده په دې حق کې کمی راولئ دا سړی ښه سړی دی د ده سره خبره کېږي د ده سره جوړ جاړی کېږي او دغه دوو سره نه کېږي چې عقل یې کمزوری هغه به وایي چې دا دوه پهلوانان دي بدماشان دي او زورور خلک دي دغه یو کمزوری نه په دې درېونو کې زورور کم یو دی دا درېم خو هسې دې مرتبې ته وګوره که نه چې پشي شا خلک وایي چې خیر دی که د ده نه دې حق لږ را کم کو اته به ووایو هغه سړی ښه سړی دی هغه به یې معاف کړي الله دې موږ ته داسې اخلاق نصیب کړي چې پشي شا ستا باره کې سړی ووایي چې مړه د هغه سره خبره کېږي او داسې شوي دي موږ سره په خپله لکه کسان را پسې خوا ته راشي که نه چېرې زموږ مسله ده د یو چا سره د ځمکې مسله پیسو مسله او کس ته پیژې ته ورته مړه دا کار شوی دی دا وبشي لکه نو تا د اول نه څنګه مطمئن دي چې وبشي ولې مطمئن تا ته هغه سړی معلوم دی چې هغه دومره قدرمن او قیمتي سړی دی که هغه ته موږ خبره وکړه هغه به یې ومني او کله داسې مسله راشي چې سړی ورته حیران شي ته به هغه ته ګورې دې سړي ته به ویاره څه ووایم نو ځکه چې تا ته هغه سړی معلوم دی چې هغه بدتمیزه دی هغه بد اخلاقه دی هغه بد کرداره دی هغه به دې خبرو نه پوهېږي نو خبره مې دا کوله چې پهلواني دا ده چې ته په غوسه کې ځان کنټرول ساتي او ځکه عبدالله بن عمر روایت ته امام ابن ماجه راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما من جرعة اعظم اجرا عند الله د الله په نزد د ټولو نه زیات د ثواب حقدار ګوټ کم یو دی هغه یاد کوي
ان ته سوال هم کولی شي چې کوم ګوټ دی چې د الله په نس ډېر د ثواب لایق دی. کیدای څوک تا ته وایي چې یاره دا به د جوسو ګوټي یا به د اوبو ګوټي یا به چې ته بل څه شي. نه، من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. هغه ګوټ د غوسې چې یو بندې وکي د الله د رضا د لټولو دپاره. ګوټ د څه؟ ګوټ د غوسې. خو دا ورسره یاده که ګورئ دا ګوټ کله قیمتي کېږي چې د الله د رضا دپاره وي. لکه اوس یو سړی غوسه شو او مخامخ سړی زورور دی، یعنې که غوسه شي دا ککرۍ ولوي نو دی وایي جي موږ غوسه کنټرول ساتلې ده. نو ته نه ستا هغه پلار به هم کنټرول ساتي. په دې اجر ملاویږي؟ ولې نه ملاویږي اجر؟ الله رضا پکې نشته. خو کیدای شي دا کمزوری هم خبره خو به وکړي که نه. اوس خبره یې هم ونه کړه، غوسه یې بلکل کنټرول کړه. ولې د الله د رضا دپاره. و دا خبره صحیح ده ځکه چې څه نه څه خو د ده په لاس کې وو هغه یې هم ونه کړو. هغه وخت کې ډېره مزه کوي چې مخامخ سړی کمزوری، ته زوروري او ته غوسه کنټرول وساتي. دا ډېره مزه کوي او دا ګرانه وي. ګرانه په دې ځکه چې ته چې څه وغواړې هغه کولی شي او ځان تې بندې. دا ګران کار دی. لکه ښکلی مثال پرې درکړم، دا زموږ سره چې کورونو کې دا زموږ دا ښځې دي، دوی کله ناکله داسې څه وکړي چې موږ له غوسه راشي. خیال دی که نه دی؟ او که ته په دې غریبې ګزارو کې تا به څوک منع کړي؟ د الله نه علاوه دغه ټیم کې څوک منع کولی شي؟ او که ته یې وکنځې غریبه تا ته ناسته ده، څه به ووایي تا ته؟ ته به ورله مور پلار هم وکنځې، خاندان به ورله هم وکنځې، تا ته به څه ووایي؟ کیدای شي ته یې طلاقه کړي. څه به وکړي غریبه؟ څه کولی شي؟ دې ټیم کې غوسه مزه نه کوي. او ځکه موږ یو پیر یو مجلس کې ناست وو، څه علما وو څه کسان وو په ملک کې یو ځای کې پروګرامونه. هلته دا دغه روان شو چې لکه پلانې چې دی د کور کې ډېر تکړه دی او دی داسې دی او هغه داسې دی، کور کې چې سړی داسې ښایي، کور کې چې سړي یو دغه یې داسې یو دغه یو. ما ګوره دا خبره نامناسب ده. که زه داسې ووایم چې پلانې ښه زورور دی او زما په هغه باندې ښه روب داب دی، دا خبره ځای نیسي که نه ځای نه نیسي؟ ولې ځای نیسي؟ سړی دی او څه دی؟ زورور دی. ښه زه دا ووایم چې زما ښځه سمه مې یرولې ده او سمه یریږي او لازم به دې نه یریږي، تا د کور کې ناسته ده، کمزورې ده. د داسې مخلوق په مقابل کې د زور خبرې کول دا د درنو خلکو کار نه دی. که نه خبره زما غلطه ده؟ بلکې زه دا ویم که دې زما خبره غلطه چې کله سړي خپل زور او د ښځې زور یو ځای کوو چې یعنې زه په خپله ښځه زورور یم او زه داسې، دی د خپل ځان بېعزتي کوي که نه؟ ازمری چې د پیشو سره تلي بېعزتي د چا ده؟ د ازمري ده که د پیشو ده؟ ته ازمری راغستی د پیشو سره دې ته لګیا اچولی، دا ظلم نه کې؟ د پیشو سره پیشو وګوره یا دې پیشو. اوس زنانه کمزورې ته خپله خبره د هغې په مخ کې اوس سینه ټپې، سینه به داسې چا په مخ کې ټپو چې هغه زوروري بیا به وګورو. نه هسې دا خبره مې دې پورې کوله چې مخامخ تا ته کمزوری او ته غوسه شي او ته غوسه کنټرول کړې، دا ګران کار دی که نه اسان دی؟ او چې مخامخ زوروري او ته غوسه کنټرول کړې، دا ګران کار دی که اسان کار دی؟ اسان دی، بله لار نشته، ته به لازم غوسه کنټرولې. نو الله دې موږ له طاقت د دې راکړي چې موږ د کمزورو په مخ کې هم غوسه کنټرول ساتو. دا اوچت اخلاق دی الله موږ ته رانصیب کړو، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي غوږ ورته کښېږدی. امام ابو داود، امام ترمذي، امام ابن ماجه راوړی تحفه. رسول صلی الله علیه وسلم من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه،
کم سړي چې غوسه پټه کړه او دی دا غوسه نافظولی شي څه معنی ده؟ بدل اخیستی شي او چې څه وغواړي هغه کولی شي. کمزور دی که زورور دی؟ زورور دی. مخامخ کمزور دی که زورور دی؟ د ده نه کمزور دی. صحیح شو؟ دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، د قیامت په ورځ چې الله کله دا خلک راجمع کي نو دې سړي ته به خاص آواز کېږي چې پلانې دې راشي. حتى يخيره من الحور العين ما شاء، بیا به الله اختیار ورکړي چې د جنت په حورو کې دې څومره او څنګه دې خوښي هغه ځان له واله، ځکه چې تا غوسه زمونږ د راضي کولو دپاره کنټرول کړی و، حالانکې ستا طاقت و د بدل د اخیستو. او دا ورسوئ دا حدیث هغه پښتنو ته چې هغوی د غیرت د لاسه ظلمونه کړي دي. او زه پخپله پښتن یم او په پښتنو کې ما ته د پښتنو قصې ښه معلومې دي او فیصلې راغلي دي او کسان راغلي چې د معمولي غیرت د لاسه زما خوا ته کسان یې ورځ راغلي او د هغو ډېره غټه مسله وه او جرګې پکې ناستې وې او څه ډېر خلک ناست وو، هغه مسله نه حل کېده. بیا ما ته کسان وویل که ته د دوی په منځ کې جوړ جاړی وکړې او څلور پکې مړه شو. نو ما یې صحیح ده. او کسان را جمع شو، یو بل ته سم ګواښېدو، هسې چې به یو بل ولیدو دا مخونه به یو بل ته سره شو. بیا ما تپوس وکړو چې د دې اصل وجه څه ده. وجه دا ده چې دوی چېرته یو بل سره وران شوي دي او دوه کسان بیا دا یو تلی دی چېرته هغه په کورې هسې ډزې کړي دي هوایي په خوا کې. دا خبره دومره غټه نه وه، دا دې پورې حل کېږي. یعنې کلاشنکوف پرې راغستی او ډزې مزې کړي دي، هوایي ډزې، هسې هغه خپل زور یې خو، حالانکې زور دا نه دی، خو زه هغه خپل زړه له یو تشفي ورکولی چې یعنې زه هم څوک یم. دلته چې دا کم کسان دي چې هغه سعودي عرب کې دي او د هغوی د کور په خوا کې دا ډزې شوي دي، د هغوی ښځو دا دوه وروڼه دي، د هغوی ښځو ورته ټلیفونونه کړي دي، وایي په موږ او په تاسو کې څه فرق دی؟ نو هغوی ورته ویلي ولې؟ وایي دلته خو ډزې زموږ د کور په خوا کې کېږي او تاسو غلي ناست یې. هغه ورته وایي داسې حل به درسره وکړو د دې خلکو سره چې تاسو ته فرق معلوم شي چې موږ او په تاسو کې څه فرق دی. څلور یې ترې وجلي وو، لا نور پکې روان څه د لاسه یعنې غوسه کنټرول نه شوه او پکې شیطانان هغه پیری شیطان خو پرې انسي شیطان کله داسې چې ښځه به تا ښه په غوسه کې کله به دې ملګری په غوسه کې راولي، کله به دې رور په غوسه کې راولي، ته داسې وکړه ته داسې وکړه، ته به په آخره کې بس راګرم شي څه کار پکې. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او ځکه په سلفو کې یو کس تېر شوی دی یزید ابن ابي حبیب رحمه الله، او هغه ډېره ناشنا خبره کوي، وی انما غضبي في نعلي، زما غوسه وی زما په پیزارو کې ده. ناشنا خبره وکړه، زما غوسه زما په پیزارو کې ده. چا ورته ویل دا دې ناشنا غوسه چې د پیزارو کې وضاحت یې راته وکړي. وضاحت یې دا دی چې اذا سمعت ما اکره اخذتهما ومشیت، چې کله داسې څه واورم چې هغه مې بدي شي او غوسه شم دقه پیزار روالم پخپوی کوم ولاړ شم. نو غوسه زما ټوله کوم ځای کې ده په دغه پیزار وباسم، دا پیزار زه به فوکه ووځم، دغه یې حل دی چې ته دغه ځای نه لاړې مسله څه شوه؟ حل شو. کورونو کې دننه د جاخې ولې جوړېږي؟ کورونه هغې له به خاص کر راشو، بهر مسلې به هم حل کېږي، د کور هغه به هم حل کېږي چې ته د مخې نه اخوا شي. اوس یو سړی لګیا دی ښځې ته غوسه دی، انسان دی غوسه شو چې تا دا پلانې کار نه دی کړی، دا پلانې او ته ولاړه د بوت په شان مخې ته او نیغ نیغ ورته داسې ګوري، غلطه طریقه ده. خاوند چې غوسه شو ته د مخې نه اخوا شه، کم سے کم سترګې خو ټیټې که. نو چې دا بوت په شان درته داسې ولاړې او نیغ نیغ درته ګوري او بیا درله جواب هم درکړي، بیا سړي غوسه ښه ډېره شي. دا غلطه طریقه. او سړي له هم دا پکار ده، لکه اوس سړی کله ناکله دومره غوسه شي چې ده ته پته ولګي چې دا خبره نوره زما نه
ګډه وډه کېږي. نو حل یې دا دی چې ته د کور نه بهر ته لږ ساعت اوسي. دا کار چا کړی؟ یو واقع صحابه کرامو کې شته. علي بن ابي طالب رضی الله عنه کله چې کور کې د فاطمې سره څه مسله راغلې به جومات کې پروت. یو بله قصه اوس ابن الصامت رضی الله عنه چې د خوله سره کله وران شو او ورته وي ته په ما داسې لکه څه مور، بیا څه شو؟ بیا لاړو کور نه ووتو. وایي چې کله غوسه په ارام شوه ښځه وایي خوله وایي چې غوسه یخه شوه راغی واپس نو بیا یې زه رانیوم. وایي ما ورته وایي چې نه زه دې په ځان حرام کړی وم چې څو پورې پیغمبر فیصله نه کړي هغه وخته پورې تا خو ما ته مور ویلي دي. نو ګوره د غوسې د کمولو یو طریقه دا دی چې ته دغه ځینه اوسي. الغرض خبره مې دا کوله چې یزید بن ابي حبیب وایي چې غوسه زما کوم ځای کې ده هغه په بیزارو کې ده. او دغه وی عمر بن خطاب رضی الله عنه وی اذا سمعت الكلمه تؤذيك چې کله داسې څه خبره واوري چې تا له تکلیف درکوي، تا خفه کوي، تا غوسه کوي، فطأطئ لها رأسك، نو دا سر ورته کته کړه حتی تتخطاک، سر چې ورته کته کړو دا به دې په سر نه پاسه لاړه شي. د دې دا مطلب نه چې دا خبرې اصل کې یو الوزي د سر د کته کولو څه مطلب دی؟ ځان کنټرول کا. او چې سر دې ټیټ کو معنی دی چې غلی شوې. ځکه چې کوم سړی چې خبره کوي هغه مخ داسې نیولی، هغه کته نه نیولی، اتا سره باز کوي. او داسې موږ لیدلي دي، خیال م کړی دی یو نیم سړي ته که ته ډېر څه وایه غوسه شي که نه نو هغه دې سړي ته یو نظر وګوري بیا دې ځمکې ته ګوري. دا ځمکې ته که ته د غوسه کنټرولول دي. ځکه چې هغه څو پورې ستا دې مخ ته ګوري نو څه درته وایي بیا. نو هغه دا سر ټیټ کړی، وایي چې سر دې ټیټ کړو نو غوسه به کوم طرف لاړه؟ له پاسه لاړه. او رسول صلی الله علیه وسلم دا اخرنی خبر ذکر کو، رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې علاج ښوولی د غوسې. اولنی طریقه دا ده اذا غضب احدکم، حدیث کې راځي چې کله تاسو کې څوک غوسه شي فقال اعوذ بالله، نو هغه دې ووایي اعوذ بالله، سکن غضبه، غوسه به کمه شي، پناه دې ونیسي په الله پورې. او یو حدیث کې داسې راځي سلیمان ابن سرد رضی الله عنه روایت دی، امام بخاري امام مسلم راوړی چې استب رجلان عند النبي صلی الله علیه وسلم، دوه کسان د یو بل سره وران شو د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې. خو یې دومره وران شو چې احدهما یسب صاحبه، دا یو را لګېدلی دی د بل ته کنځلې بدې ردې وایي، مغضبا قد احمر وجهه، یا قد احمر وجهه، یا د مخې تک سور شوی دی د غوسې نه ډک دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ته یو خبره معلومه ده که ده وکړه دا غوسه به ټوله ختمه شي. که ده چېرته ووایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا غوسه به د ټوله ختمه شي. نو یو حال یې دا شو چې څه به وکړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خو حدیث کې دا راځي امام احمد امام ابو داود راوړی بل علاج، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، چې ولاړې کښېنه، کله کښېنې که نه دې سره غوسه څه شي کنټرول شي. اکثر خلک سړي ته وایي که نه ته لږ کښېنه، ته کښېنه، ته خبره خو واوره. دا چې ولاړ نه کښېنم نه د غوسه نه کنټرول، خو چې دې کښېنه و معنی چې اوس پکې لار وځي. خیال م کړی که نه د جګړو کې سړی یو نیم پورې ښه دی، لکه ته لږ کښې خو نه که نه نه کښېنم، دی چې نه کښېني دی خبره نه جوړې. خو چې کله یې کښېناستو نو پوه شي چې اوس دا سړی غوسې په کته را روانه ده، اوس به څه ګزاره وشي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هره خبره کې حکمت وي. نو یې کښېنه، بیا وایي فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، که غوسې د دې ناستې سره کمه شوه خو ډېره ښه ده، که د دې سره کمه نه شوه نو سد یې ملي. سملاستو سره خو د وینې د ګردش هم برابر شي، بلډ پریشر چې کم اوچت شوی دی هغه هم را کم شي، د زړه د دړکن چې تیز شوی دی او د هغې د لاسه غوسه ډېرېږي دا هم را کم شي، نو بیا دې سملي. دغه شان یو علاج یې دا هم دی چې سړی اودس چاردام وکړي، دې سره دا بدن څه شي یخ شي. اودس چاردام سره چې دی غوسه
هغه ختمیږي. او دغه شان دا ما لږ ساعت مخکې د ایزي نه وته او اخرنی نصیحت هغه تاسو ټولو ته ده وکړه، که روڼې دي او که خویندې دي او که هر چا ته زما د غږ رسي، چېرته د دې د لاسه چې ته مټورې یا دې په لاس کې زور ډېر دی یا دې بدن طاقتور دی یا د نسب نه زورور یا دې جیداد ډېر دی، چېرته په کمزورو خلکو ظلم ونه کړي. چېرته زه غوسه شوی یم او زه خو به اوس خپل بدل علم، نه، ظلم دا ته په زورور هم نشي کولی، دا ته په امزول هم نشي کولی، پاتې لا چې کمزوری تان. او دا کمزوري ولې خاص یادوم؟ ځکه چې اکثر خلک ظلم د چا سره کوي؟ هغه د کمزورو سره کوي. غوسه خپله کنټرول کې ساتي. او ما تاسو درس منځ کې وي چې زه به درته یو خبره ذکر کوم چې هغه دې مخې ته ورته به غوسه کنټرول کړي او په کمزوري به ظلم نه کوي. خبره دا ده، حدیث کې دا راځي، ډېر خوندور حدیث دی، امام مسلم راوړی دی، ابو مسعود الانصاري رضی الله عنه. یو عبدالله بن مسعود دی، یو ابو مسعود دی. دا ابو مسعود دی، دی وایي چې زما سره یو مری و، غلام و. مری خپل سید او مشر ته څه ویلی شي؟ هغه به پیسو اخېستی، به ورته څه غږ وکړي. نو ما سره یو چابک و، په هغې مې و غوسه شوی و. وی ما آواز واورېدو د شا نه، چا راته دا وایي چې اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود یاده که دا خبره. په دویم پیر راته وایي چې ابو مسعود یاده که دا خبره. او دا اول زه خپل ځان ته هم بیا تاسو ته وایم چې کله مو غوسه درله که نه او لاس دې اوچته و او خصوصا چې کمزوري دې مخامخ دا خبره به یاده کړي. وی فلم افهم الصوت من شدة الغضب، وی دومره غوسه شوی ومه چې زه په دې اواز نه پوهېدم چې را څوک لګیا دی. فلما دنا التفتو، چې کله د اواز ما ته رانږدې شو، وی ما چې شاته وکتو فاذا هو رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فسقط الصوت من یدي من هیبته، د رسول صلی الله علیه وسلم دغه هیبت د لاسه زما د لاس هغه چابک ولیدو. وی ما ته وی چې اعلم ابا مسعود، بیا وی ابو مسعود وی دا خبره یاده که. هغه څه ده؟ هغه دا ده، یاده کړئ تاسو. لله اقدر علیک منک علی هذا الغلام، ته چې په دې مري باندې څومره زورور یې د هغې نه زیات الله په تا زورور دی. دا ډېره ناشنا خبره ده. که دا ما ورته یاده کړه که نه نو چېرته به موږ چا سره زیاتې ونه کړو. څومره چې ته کله دې هم چا سره یعنې شیطان دې راوچتوي په ظلم که نه، او خپلوان یا ملګري څوک دې راوچتوي او راګرموي دې په ظلم، نو دا خبره یاده که ته چې څومره په دې مخامخ سړي زورور دی، دې نه زیات الله په تا زورور دی. وی چې کله دا خبره ماته وکړه، ما چې یا رسول الله هو حر لوجه الله، د الله پیغمبره دی د نن نه د الله د راضي کولو دپاره، د الله دپاره دی ما آزاد کو. بس وی ما ته وی چې اما لو لم تفعل، که دا کار تا نه وی کړی که نه نو للمستک النار، د جهنم د اور لمبې به والی وي. نو دا ډېر ناشنا روایت دی او ناشنا قانون پکې پوه شوی. څه یادوه چې الله په تا ډېر زورور دی. او که د سلف واقعي مې ته شروع کړي که نه حیران بشي. علي بن الحسین رضی الله عنهم، د حسین رضی الله عنه زوی علي نومې دی او بیا دی د علي رضی الله عنه نوسی دی. یو سړی راغی ده ته یې کنځلې وکړي او څومره غټ سړي ته یې کنځلې وکړي، خبرو کې ورته بدې ردي ووایي. نو هغه بیا داسې ووایي دې کسانو ته چې دله یو څادر ورکوي تحفه کې. هغه څادر کوم و چې د ده خپل څادر و، هغه یې راواغېستو، چا له یې تحفه کې ورکړو. اچھا چې بدې ردي ویلې، دې مرتبې ته رسېده ډېر ګران کار چې موږ صرف دا غوسه کنټرول کوم، ګټه خبره ده. وی بیا ووایي چې دله 1000 درهم هم ورکوي. نو خلکو بیا دا وي چې 15 اوچت خویونه په ده کې وو په دغه ټیم کې. هغه څه یو صبر کول، بل دا سړی بچ کول د هغه څه نه چې هغه ګناه ده. سړی د څه نه بچ کو؟
ګناه نه څنګه بچ کو؟ نه نه بل چاته به بدي ردي نه وایي. بارک الله فیک. بل چاته به بدي ردي نه وایي. دریم دا سړی پښیمانه کو په خپل کار باندې. او څلورم اجر یې وګټو په دې هر څه باندې، صدقې وکړه که. او پنځم هغه سړی په ده قضیې باندې نور ودرو، ځکه که ده جواب کړی وی هغه به نورې وي، ده به جواب کو هغه به نورې، خبره په قضیې باندې ختمه کړه. او ځکه میمون ابن مهران رحمه الله باره کې راځي چې د هغه خوا ته یو میلمه راغی ورس، دا ناشنا قصه ده. نو د دوی سره چې کومه وینځه وه کور کې چې خدمت به یې کو، ده ورته اوازونه کول وي دا روټۍ زر راوباسئ زر راوباسئ، میلمه ناست. نو هغه ډېره په تادۍ کې را روان و، هغې سره یو لوښی و، هغه د شوروا نه ډک و، ګرمه شوروا پکې پرته وه. هغې دا خپه چې دی وښویده او دا لوښی چې دی پوره د هغه په دې کپړو په بدن باندې واوړېد. غټ سړی د میمون بن مهران رحمه الله او ورسره میلمه ناست دی. وی هغه ورته وایي چې یا جاریه ای وینځې زه دې وسېزلمه، ځکه چې پوره هغه ګرم هر شی پرې پاسه سېزلم، کپړې خو خرابې نو وی سېزوم. هغه ډېره هوښیاره ښځه وه. هغې ورته وایي یا معلم الخیر ومؤدب الناس، ای د خیر خلکو ته ښوونکیه او ای خلکو ته ادب زده کوونکیه. یعنې ته خلکو ته ادب ښې، خلکو ته خیر ښې. ډېره هوښیاره وه، دا غوسې وه کنټرولوله. ارجع الى ما قال الله، هغه څه ته واپس شه څه چې الله ویلي دي. نو هغه ورته وایي وما قال الله، الله څه ویلي دي؟ وی الله خو وایي چې والکاظمین الغیظ، مؤمنان غصه پټوونکي دي. وی هغه مسکی شو، وی غصه ما پټه کړې ده. هغې وی صبر، مخکې هم الله څه ویلي دي؟ وی څه ویلي دي؟ والعافین عن الناس، والله وی بخنه کوي خلکو ته. هغه وی زما بخلې مې ته، غصه مې هم کنټرول کړه او ته مې هم بخلې. نو هغې ورته وی زید، خبره نور هم زیاته کړه. هغه ورته نورې څنګه زیاته کړم؟ وی الله وی چې والله يحب المحسنین، او الله احسان کوونکي خوښوي. دا دقه یو آیت دی. وی هغه ښه مسکی شو، ورته وی چې انت حر لوجه الله، د الله دپاره مې تا ازاده کړې ده. غصه کنټرول، بخنه ازادول. دا دې آیت تلاسه چې کله موږ دا محسوسولی که نه چې الله دا وایي. او صرف یو قصه د اخره کې بیان کړم. عبدالله ابن عباس وایي دا صحیح بخاري کې دا قصه ده چې عیینه ابن حصن راغی مدینې ته. په مدینه کې د عیینه ورورو الحر ابن قیس، نور واره و، عفوا د عیینه واره و. نو دې مدینه کې په دې واره پسې راغی چې ده سره به اوسېږم یو څه وخت لپاره. ښه د ده د واره چې دی حر ابن قیس، دی په مشهورو علماو کې او قاریانو کې. نو عمر بن خطاب په هغه وخت کې خلافت و، او د عمر بن خطاب دا طریقه وه چې د علما او د پوهه خلک او د قاریان د دینداره دا د هغه د مجلس او د بیټک خاص خلک و. د هغه وخت باچایان دي او مشورې به عمر بن خطاب د دې خلکو سره کولې. کهولا کانو او شبانا، کدا علما به ځوانانو او کدا به بوډاګانو. نو دې عیینه د خپل ورواره ته وویې، وی ورواره د دې امیر المؤمنین سره ته ډېر کینې پاسې او تا پېژنیم، که چېرته موږ هم دغه ځای ته بوځي، یعنې موږ به ورسره ملاقات وکړو. او صحیح ده، زه به اجازت والم. اجازت یې واخیستو. نو عمر بن خطاب ورته یې رایوله، او ته زموږ تره راغلی دی، ویې نو یې رایوله. زه چې څنګه ورننوتو،
وی ابن الخطاب د خطاب زوی وی امیر المؤمنین دی ټول دنیا تیریږي او څوک دی او د هغه په بیټک کې او د خطاب زویه والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل نه عدل کې نه انصاف کې نه زمونږ حق موږ له راکې په ګډوډو سر شو وی عمر بن خطاب غصه شو دومره غصه شو چې نږدې و چې د ده په دې تره باندې ګزار کړی وی هغه ارواره ډېر هوښیار او څه دلیل دی چې هوښیار د عمر د مجلس خاص سړی و او چې د هغه د مجلس خاص سړی خو دی هم څوک وکړ وی هغه وی چې یا امیر المؤمنین الله پیغمبر ته ویلي دي چې خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین بخنه کوه الله پیغمبر ته وی او د جاهلانو نه مخ واړوه او دا زما دا ترم په جاهلانو کې دی دیم په جاهلانو کې وی فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها علي عمر بن خطاب بیا خوځېدلی هم نه دی چې کله دا آیت یې ورته ووایي ولې وی وکان وقافا عند کتاب الله چې د الله خبره به راله نو عمر به بیا نه مخکې کېدو نه به وروسته کېدو که چېرته موږ د خپلې د الله او د الله د پیغمبر دا خبرې مخې ته کړې که نه او د هغې قدر هم کولی نو زموږ دا غوسې به څه شي دا به کنټرول شي نو په دې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان بیان کې به پنځویشتم خوی بل بیانو چې مؤمن بخنه کوي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوهه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله دې د اوچت خویونه ټول په موږ کې راولي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد قبلة قلبي كعبة ربي